تا یو سړي له 1500 روپۍ قرض ورکړه، میاشت بعد به یې درکوي، میاشه پورې روزانه ستا 1500 روپۍ صدقه شمارېږي، بلکې دې ته زیاته کړه. حدیث کې دا راځي، امام احمد دا راوړی دی، بریده رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې من انظر معسرا فله بكل یوم مثله صدقه. څوک چاله قرض ورکړي، نیټه ورسره کېږي، وخت وله ورکړي، روزانه د لپاره صدقه شمارلی کېږي. وی بیا یې ورځ وویې من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه. چا چې قرضداري له موقع ورکړه او نیټه وله ورکړه، نو دته د صدقې د اجر دوچنده میلاویږي روزانه. لکه 1500 روپۍ دي، نو اجر د څومره صدقو دی؟ د زرو. وی ما ورته چې یا رسول الله تاسو یو پیر ویلي چې یعنې اجر ورته د هغې امره میلاویږي، نن تاسو وایي چې دوچنده میلاویږي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل له بكل یوم صدقه قبل ان یحل الدین. هغه صدقه د کوم ځای نه سټارټه شوه؟ لکه 1500 روپۍ ما تاله درکړه یوې میاشتې دپاره، میاشت لا نه ده راغلې، دا اوس د میاشت پوره کېدو پورې 1500 روپۍ صدقه ده روزانه. ها فاذا حل الدین، نیټه راغله، میاشت پوره شو، زه تا پسې درلم وروره ته ویره ما سره نشتې او حالات بس صحیح شو. چې کله در سره وشوې راکه یا 2 میاشتې بعد راکه یا 3، اوس دوچنده حساب شروع شو. ځکه چې قرضم وه نو اوس دې پکې نیټه اوږده کړه، نو اوس حساب څو شو؟ اوس دوچنده شو. څومره ګوره سبحان الله ناشنا اجر